السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې د هغې اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې هر شی په نیټ کې د تصویر په ذریعه معلوم کړئ. یعنې ملګرو، کله هر شي تاسو څخه تصویر واخلئ، نو که تاسو له هر شي څخه تصویر واخلئ، هغه به تاسو ته په نیټ کې راړوي. د هغه په نور معلومات به تاسو ته ټوټل په نیټ کې درکوي. یعنې کله چې تاسو په ګوګل کې یو شی سرچوئ، اوس هغه تاسو د تصویر په ذریعه هم سرچولی سئ. نو ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکریپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دلته دی تاسو ته دوه اپشن درکوي. یو ګیلري ده، تاسو له موبایل څخه تصویر ښوولی سئ، او دغه رقم دویم ده کیمرا. تاسو د کیمرا په ذریعه یو شی چیج کولی سئ، سرچولی سئ. یعنې که تاسو له هر شي څخه تصویر واخلئ، هغه به دی تاسو ته درښیي. نو ګورئ ملګرو، زه کیمرا ووهمه. کله چې ملګرو زه کیمرا ووهمه، دغه رقم تاسو د موبایل کیمرا ور وښیاست. اوس که د هر شي څخه تاسو تصویر واخلئ، هغه به دی تاسو ته په نیټ کې در سرچوي. نو ګورئ ملګرو، زه له دې څخه تصویر اخلمه. کله چې وګورئ ملګرو، زه له دې څخه تصویر واخلمه، دغه رقم به دغه تصویر دلته تاسو ته راسي او دغه رقم به دغه تاسو چیج کړئ، اوکې کړئ. نو په روټیټ کې هغه تاسو یعنې ګرځولی سئ، فلپ ورټیکل، فلپ هوریزنټل، کراپ، دغه رقم به دغه تاسو چیج کړئ، نیکسټ کړئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو نیکسټ وایي، د دې لوډینګ روان ده. یعنې اوس به دې تاسو ته نو ټول معلومات درکړي، یعنې هغه به تاسو ته په نیټ کې سرچ کړي. که هر رقم معلومات وي، هغه ټوټل معلومات به دی تاسو ته په نیټ کې درکړي. نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. نو ګورئ ملګرو، هغه ټوټل معلومات یې تاسو ته درکوي چې د دې موس کوم خاصیت دی او دغه رقم د دې موس په باره کې تاسو ته چې هر څو نور موسونه وي، هغه ټوټل معلومات یې دلته دی تاسو ته درکوي. نو ګورئ ملګرو، هغه ما دلته موس ورکړی و، یعنې د موس تصویر وګورئ، دلته موس رالی. نو ګورئ، هغه ټوټل موسونه به دلته که هر څونه موسونه وي، هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي. تاسو که په آل باندې کلیک وکړئ، تاسو ته ټوټل معلومات دلته درکوي. نو تاسو اوس ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې د تصویر په ذریعه هر شی پیدا کړئ. نو ملګرو، ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو ملګرو، کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.